په هلمند کې یو صنعتي پارک د رغونې چارې 10 سلنه بشپړې سوي، اوس وخت کې 10 کارخونې د فعالېدو په حال کې دي، خو دمګړۍ شاوخوا 1000 کسان پر کار دي او تجارانو پکې د سلګونه زره ډالرو په ارزښت پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د دې صنعتي پارک مؤسس وایي دا پارک به د 150 کارخونو د جوړېدو وړتیا ولري چې په دې سره به 1000 کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا و چې زموږ سره ګډون کړی دی د هرات خلک دي، د کابل خلک دي، د کوټ څخه خلک راغلي چې زموږ ورنالته مهاجر او د پاکستان ګرشنګل څخه خلک راغلي او د خپل د هلمند خلک دي. موږ خپل سرمایه‌ګزاري کوشش کړې ده، نور خلک هم هڅولي دي دلته سرمایه‌ګزاري وکړي. بلخوا په دې لوی اقتصادي پروژه کې بوخت کارګر د خصوصي صنعتي پارکونو کارونه د خلکو لپاره اغېزمن بولي. دوی وایي اوس دا پروژه کې سلګونه کسان ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره سوې ده. زما دپاره د کار زمینه مساعده سوې ده، زما د عیال دپاره مې یو ګوله ډوډۍ زمینه مساعده سوې ده. اوس نو زما سره تقریبا د 10 کاسه 15 کاسه اوس پیلن را سره احتیاج دی، موږ کارګر ته کار په وسره کېږي. ما دلته کار شروع کړی دی، نو ما خپل د عیال لپاره لاره روزي پیدا کړې ده، زه ډېر خوشحاله یم. هلمند کې د سوداګرۍ خونه وایي د دې صنعتي پارک په جوړېدو سره به تجاران زړه ښه کړي چې دلته پانګونه وکړي. دا کم خلک چې یا فابریکې موجودې لري او یا په موټرو کې دي یا راوړي یا خریداري کړي، دا کولی شي چې په دغه خصوصي پارک کې خپل پانګونه وکړي او هم ځان ته پیدا ورسي، هم د امارت بودیجې ته مالیات تحویل کړي. ملي سوداګر چې د صنعتي پارک کې په سلګونه زره ډالر پانګونه کړې وایي اوس دلته د تولیداتي فابریکو لپاره ډاډمن شرایط ورته آماده سوي دي. تجاران لیوالتیا لري چې د بهر پر ځای هلمند کې سرمایه گذاري وکړي. 6 ماه که ما اینجا کار میکنیم، 6 ماه که کار میکنیم 8 लाख دلار تا حال مصرف کردیم. این فابریکه پروسس پخته، پنجاره، روغن، صابون. د صنعتي پارک چې د پختې د پروسس او غوړیو د تولید د یوې معیاري فابریکې پر جوړېدو کار روان دی. د مسؤلینو په وینا د هېواد په کچه به دلته د پختې د پروسس ترڅنګ غوړي او کنجاره تولیدېږي. پروسس او دسته‌بندي سوي مالوچ به یې بهر ته لېږل کېږي.